تازه او نوې خبر. آیا رښتیا هم حمید حسن غواړي چې نړیوال شلوریز جام کې ولوبېږي؟ دا او دې ته ورته نورې خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان فاسټ بالر یا چټک توپ اچوونکی حمید حسن غواړي چې په راتلونکي نړیوال شلوریز جام کې ولوبېږي. له تېرو 2 ورځو راهیسې دا خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس په لاس کېږي چې حمید حسن یو ځل بیا ویلي دي چې هغه غواړي په راتلونکي نړیوال شلوریز جام کې ګډون وکړي. د دغه خبرونو له مخې ویل کېږي چې حمید حسن د نړیوالو شلوریزو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی او همداراز روغتیا یې هم سمه ده چې شلوریز نړیوال جام کې د لوبېدو ډاډ یې څرګند کړی دی او وایي چې د دغه سیالیو لپاره بشپړ چمتو دی. له دغه خبرونو خپرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې پر حمید حسن سختې نیوکې پیل شوي او تر ډېره خلکو وویل چې د 2019 نړیوال جام کې هم حمید حسن افغان لوبډله په ډېرو لوبو کې له ماتې سره مخ کړه او یو ځل بیا غواړي چې ورته کار وکړي. حمید حسن چې د ټپونو له امله تر ډېره وخته پورې له ملي لوبډلې بهر ناست و، د 2019 کال نړیوال جام ته په نږدې وخت کې تمریناتو باندې پیل وکړ او له ملي لوبډلې سره یې یوځای شو. هغه په 2019 نړیوال جام کې په ټولو لوبو کې ګډون ونه کړ او په ځینو لوبو کې بیا په نیمایي کې له لوبې بهر شو. هغه خپله وروستۍ لوبه د پاکستان پر وړاندې ترسره کړه او د 100 اورونو ترسره کولو وروسته د ټپونو له امله له لوبې کېناست. په 2019 نړیوال جام کې افغان لوبډلې 9 لوبې ترسره کړې خو په هیڅ لوبه کې بریا خپله نه کړه. د پاکستان سره تر لوبې وروسته حمید حسن اعلان وکړ چې هغه به نور په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې ګډون ونه کړي او له لوبې یې استعفا ورکړه. خو نوموړی همداراز دا هم ویل چې په نړیوالو شلوریزو لوبو کې به هغه د افغانستان استازوالی کوي. که څه هم نوموړی له نړیوال جام وروسته په ملي لوبډلې کې نه دی لوبېدلی چې افغانستان په دې وخت کې له بنګلادیش، زیمبابوې او همداراز له ویسټ انډیز سره لوبې ترسره کړي، خو حمید حسن په دغه لوبو کې نه و او نه هم د راتلونکي میاشت په لوبو کې شته چې افغانستان له آیرلینډ سره په مارچ میاشت کې ترسره کوي. خو بیا هم حمید حسن له شلوریزو نړیوالو لوبو څخه استعفا نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې هغه په رښتیا هم یو ځل بیا په دې هڅه کې دی چې په راتلونکي نړیوال شلوریز جام کې ګډون وکړي. که موږ هڅه وکړو چې د حمید حسن نظر هم په دې اړه واخلو خو په دې ونه توانېدو چې د حمید حسن یا هم د افغانستان کرکټ بورډ نظر په دغه اړه راواخلو. که بیا مو هم د حمید حسن نظر ترلاسه کړ نو له تاسې سره به یې شریک کړو. خو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له غبرګون ښکاره کېږي که حمید حسن یو ځل بیا وغواړي چې له ملي لوبډلې سره یو ځای شي او یا هم په نړیوال شلوریز جام کې ولوبېږي نو خلک یې په لوبېدو خوښ نه دي او له سخت غبرګون سره به مخ شي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ؟ آیا پکار ده چې حمید حسن راشي او کنه لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.